په دې لاروي خپرونه کې مو غوښتل چې د میدان وردګ ولایت د ژمي یو ښکلی انځور تر تاسو پورې در ورسوو. د سهار پیل دی، نو راغلي یو تر څو د همدې ولایت یو واورین انځور په دې لاروي خپرونه کې تر تاسو پورې در ورسوو. هیله ده تر پایه ملتیا وکړئ. لاروی له ښکلي میدان وردګو څخه مه هېروئ. اوس خو تیاره واوره هم شته چې مړه چې پاکه نه وي په دې واوره کې ووایې خپله پاکیږي. دا خو یو ډول د الله پاک نعمت دی. یو متل وایي کم بخور دایم بخور. کم بخور تل بخور. کم بخور تل بخور. هر وخت دا وخت د چانه کې کسی وي. ملک صاحب ته د ما سره یوه لوبه کې یوې خواته زه درېږم یوې خواته به ته درېږې چې څوک به په دواړو سترګو ولې نه ولې نه. د سپېڅلي رب په سپېڅلي نامه قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ. د لاروي خپرونې قدرمنو او ځانګړو مینوالو وخت مو په خیر. په دې ژمي کې مو کورونه ګرم د صحت او عافیت په جامو کې واوسیږئ. قدرمن لیدونکو راغلي یو میدان وردګ ولایت ته، بیا د نرخ ولسوالۍ پیل دی. راغلو تر څو د همدې ولسوالۍ څخه هم یو واورین او په زړه پورې انځور تر تاسو پورې در ورسوو. درنو لیدونکو، نرخ ولسوالۍ هم له ځان سره ځانګړې ښکلاوې لري. تاسو به په اوړي کې راغلي وئ او په هغه موسم کې به راغلي وئ چې دلته شینوالی وي، چاپېریال ډېر ښکلی او په شین رنګ پوښلی وي. موږ دا ځل وغوښتل چې راشو او دغه د سپینې واورې انځور هم تر تاسو پورې در ورسوو. خو د هر څه نه تر مخ دلته مې یوه هدیره ولیدله. په هدیره کې شهیدان، څوک چې ماشومان وفات شوي، څوک چې ځوانان وفات شوي، څوک چې هر قشر د ټولنې دلته ښخ دی او زموږ او تاسو دعا ته اړتیا لري او زموږ او تاسو هغه ورتګ ته اړتیا لري چې یوه دعا ورته وکړو. ور به شو د هدیرې په طرف تر څو دوی ته هم یو لاس پورته کړو، دوی ته هم یوه دعا وکړو. یورې به هدیرې ته ورشو. السلام علیکم یا اهل القبور. قدرمن لیدونکو، دلته یو بل هیوادوال هم راغلی دی. خپل والدینو ته څوک چې د کورنۍ هر څوک چې دي دعا ته ور به شو. د ده سره به یو څو خبرې هم وکړو. ستړی مه شي. ډېر وبښه په دعا کې درته مزاحم شولو. ستړی مه شي. که اول لیدونکو ته ځان ور وپېژنې. زه محمد خالد د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د کانیزت د قریې اوسېدونکی یم او دلته راغلی یم چې د خپل پلار قبر ته راغلی یم او دعا کوم. بس الله پاک دې جنتونه ورکړي. موږ هم داسې د لار باندې راتللو، دلته مې هدیره ولیدله. دا په خاطر راغللو چې ته مې ولیدلې، ما ویل څو خبرې به تاسو سره هم وکړو. ستاسو والد صاحب څه وخت وفات شوی دی؟ د موږ والد صاحب خو دا خو ډېره یوه دردونکې قصه ده. دا د اشغالګرو په یو هوایي برید کې د شهادت مقام ته ورسېده او دا په داسې حال کې وه چې زه د اشغالګرو لخوا اسیر شوی وم او بندي وم. د فتح په مبارکه ورځ باندې د موږ پلار وفات شو او د شهادت مقام ته ورسېده. بس الله پاک دې شهادت ورته قبول کړي. همدغو شهیدانو پایله د اوسنی نظام چې دی د همدغو شهیدانو قرباني ده. تاسو ته صبر جمیل غواړم. دوی ته د خدای شهادت قبول.
امین کې ټول مسلمان دی، الله تعالی وبخي، الله دې ټولو ته اجرونه ورکړي. هر شیبه او هر ساعت یې سخت وي، خو بیا دغه راتګ یې دغه جرګې ته چې مثال د هدیرې ته چې راشو دعا ورته وکړو، دا زموږ او تاسو باندې حق دی که څنګه؟ هو بالکل دعا کول خو مړو ته ډېره پیدا کوي او د دوی حق دی په موږ باندې چې موږ دعا ورته وکړو. دا په داسې حال کې وه چې د موږ والد صاحب په شهادت ورسېده چې زه اسیر وم او بندي وم. د فتحې په ورځ چې زه کله له زندان څخه آزاد شوم نو ما سره مې د ماما یو بل زوی و، هغه هم بندي و. نو چې راغلو دلته په میدان وردګ ولایت مرکز کې یو ملګري سره لاړو د هغوی کور ته، خبر نه و چې زموږ والد صاحب شهید شوی ده. هلته نو بیا نورو ملګرو دوستانو سره ناست وو، هغوی بیا زنګ وکړه، زموږ ماما ته یې زنګ وکړه چې ته چېرته یې، راسه مثلا د تا زوی یې خوارزاده راغلي دلته د موږ کره له زندان آزاد شوي دي. بیا هغه ته چې کله زنګ وکړه هغه ته یې ورته ویلې چې ته چېرته یې، هغه ورته ویلې چې مثلا زه راغلی یم دلته، زوی مې ازادېږي، د هغه مخې ته راغلی یم، له زندانه راځي. هغه ته یې ورته ویلې چې ته راسه زوی دې د موږ کره ده، خوارزاده دې هم ده. بیا ما ورته ویلې چې ته پوښتنه وکړه چې مثلا د ما پلار څوندی حقیار نومېده، د ده پوښتنه مالې وکړه چې دا یې چېرته ده. هغه چې کله له هغه نه پوښتنه وکړه د ما له ماما نه، هغه ته ورته ویلې وایي څوندی چېرته ده. هغه سمنالاسه ورته ویلې وایي هغه پرون ورځ شهید شه او ډرون ته یې راویسته شهید شه. نو دا ډېره یوه دردونکې واقعه وه. په هغه ځای کې زه خبر شوم او ډېر درد یې درلوده. خو اوس الحمدلله په دې باندې افتخار کوو چې فتح راغلې او وطن آزاد ده او ډېر خلک په دې لاره باندې تللي شهیدان شوي دي او د موږ او تاسې هم همدغه لار ته ځو به انشاءالله. رښتیا هم خدای پاک د شهادت قبول کړي. د موږ او تاسو نور هیڅ په وس او توان کې نشته، فقط یو دعا ده او همدغه نن چې افغانان او هیوادوال په آرام فضا کې د امن تر سهولت لاندې د پرمختګ چارې د ټولو د همدغه شهیدانو د وینو برکت دی چې یو هم ستاسو والد صاحب دی. دوی ته به دعا وکړو، نور به د نرخ ولسوالۍ ته هم ولاړ شو چې د همدې ولسوالۍ هغه ښکلاوې مو ووینو، هغه خلک هم ووینو. اجازه خو ده و دعا به ورته وکړو، خدای پاک دې جنتونه ورکړي، خدای پاک دې د دوی قربانۍ قبولې کړي او خدای دې دغه اسلامي نظام دایم او قایم لري. ډېر وبخښئ چې مزاحم شو. قدرمن لیدونکو، ځو د نرخ ولسوالۍ په لوري، نو له موږ سره اوسئ. قدرمن لیدونکو، نرخ ولسوالۍ ته د لارې په اوږدو کې چک پاینټ مو ولیدو، نو دوی سره به هم خبرې اترې وکړو مسؤلینو سره. السلام علیکم. جوړ خیرات دی، بخیر یې، ښه جوړې؟ ستاسو نوم؟ نوم مولوي نقیب الله ذاکر. ډېر ښه. دلته څه مسؤلیت او دنده پر غاړه لرئ؟ دلته د نرخ ولسوالۍ کې د امنیه قمندان په حیث باندې خدمت ترسره کوي. ډېر ښه. خپل امنیه قمندان هم یا دلته راوتلي د چک پاینټ کې هم حضور لرئ، دا څه باعث شول چې راغللی تاسو؟ نو باعث خو په موږ باندې د ملت خدمت دی، غواړو چې د ملت خدمت وشي، ملت په آرامه فضا کې د ژوند فضا او خوشحالۍ ترسره. څنګه د نرخ ولسوالۍ د امنیت په باره کې راته ووایه، ژوند او زندګي د خلکو څنګه تیریږي؟ الحمدلله د نرخ په ولسوالۍ کې مکمل 100% امنیت دی، یو مشکل نشته، کومه تروریستي پیښه نه لرو، قطعی طریق نشته. د ملګري چې موږ درولي دي د خلکو د خدمت په خاطر باندې چې مطمئن وي، دی په آزاده فضا کې خپل ژوند وکړي. یعنې د ژمي یخې شپې او ورځې دي، بیا په د ژمي کې کوم وختونو کې چک پاینټ اچوئ که نه کوم وخت چې ګزمه وي څه رقم؟ نه، موږ تقسیم اوقات لرو، په خپل وخت باندې چک پاینټ دی، په خپل وخت باندې ګزمه ده، او کوم ځای کې چې پیښه وي په موږ ساعت باندې د پیښې ځای ته ملګري راسي انشاءالله. موږ هم راغلي یو د لاروي خپرونه کې د نرخ ولسوالۍ ته ځو، که د اجازه وي موږ به هم ولاړ شو، تاسو مو ولیدلی او روغبړ مو تاسو سره هم وشو، نو ولاړ به شو موږ نرخ ولسوالۍ ته. وساتئ، تاسو په مخ باندې دغه لار خلاصه ده، هېڅ مشکل نشته، موږ په خدمت کې که څه ته ضرورت و په موږ باندې غږ. خدای دې اجر درکړي. خدای په امان. قدرمن لیدونکو، ځو د نرخ ولسوالۍ.
ماشاءالله هیواد د ګله ماشاءالله هیواده ماشاءالله هیواد د ګله ماشاءالله هیواده موږ د کړو ساتنه خدای دې تل لره اباده ماشاءالله. قدرمن لیدونکو لکه څرنګه چې د میدان وردګو مڼې یو ځانګړی نوم له ځان سره لري، اوس ژمی دی، دلته مې د مڼو یو موټر ولیدو چې مڼې بارولې او لکه څنګه چې هغه ورور کراچۍ هم ډکه کړې په دې لار به راځي. نو د دوی سره خبرې کوو چې دوی د مڼې څه ډول ساتي، د واورې شوي تر اوس موسمه پورې د دې مڼو ساتل په څه ډول سره کیږي، ورسره به خبرې وکړو. له موږ سره اوسئ، د ورور ته را رئیس شو، ورسره به نورې خبرې هم وکړو. ورور ډېر وبخښه، دلته خو یورې د کراچۍ دی ودرول، ستړی مه شي. جوړې خیرات بخیر ښه جوړې خیرات ده. ورته وګورئ. ستاسو نوم؟ زما نوم عزت الله میزای. مزاحم هم شومه، مڼې دې تر دې دمه څنګه ساتلي دي؟ دا په حویلۍ کې مې ځای ورته غوچ کړی و، بیا شاوخوا مې هغه ورته نیولې چې یخ یې ونه وهي. نو بیا یخ خو نه دي وهلی؟ یخ نه دي وهلي، نه. دا بیا اوس ساتنې نه وروسته اوس څنګه دي؟ اوبه یې شته نشته؟ څه ډول ساتل شوي؟ مڼه هماسې تازه ساتل شوې، کومه چې ورسته وه هغه ایستل ایسته دا نورې مڼې یا جلال آباد یا خوست ته یې وړو. د دو ځانې جلال آباد او خوست ته وړئ. بیا خپله د همدې ځای تاسو خپله تجارت پرې کوئ که نه نور تجارت؟ زموږ د کلي خلک تجاران دي، هغو باندې خرڅوو، بیا هغه یې وړي. بعضې خندار ته بیا په ټیلر کې وړي. ډېر ښه. قیمتونه یې څنګه دي اوس؟ قیمتونه اوله په 4000 خروار، اوس انشاءالله ښه شوي دي، قیمتونه 10,000 ته جګ شوي دي. یعنې سردخانه نه وه، تاسو پخپله؟ موږ په خپله حویلۍ کې ځایونه ورته غوڅ کړل، شاوخوا مې د یخ هغه ونیوه چې یخ یې ونه وي. اوله کې ګرمي خرابوي، پس ته یخ وهي، دواړو نه مو ساتنه وکړه. انشاءالله اوس خو نه مې خدای ښې تازه دي. پیسهداره به شي یعنې؟ دا داسې د ژمي خرچه وځي، یوازې د ژمي خرچه وځي. دا څه دي؟ یوه مڼه به راواخلم زه ترې چې دغه مزه یې زه وګورم او لیدونکي به یې وویني. اوس خو تیاره واوره هم شته چې مڼه چې پاکه نه وي په دې واوره کې ووهئ خپله پاکېږي. دا خو یو ډول د الله پاک نعمت دی. د واورې سره بیا مڼه هم ښه خوند کوي. اجازه خو دې ده؟ څه خوند کوي. مهرباني تاسو درځئ، ته هم درځم. ماشاءالله هیواده راټول دل کورونه یو لاس مو لسونه راټول دل کورونه یو لاس مو لسونه ورور ولدار شي وچی د درنو لیدونکو، دا کلیوالي کورونه او کلیوالي خټینې کلاګانې یا کورونه یې بولئ. البته زه د یو کلي ته راغللو تر څو د دغو کلي له خلکو سره هم خبرې اترې ولرو چې د دوی فرهنګ، کلیوالي فرهنګ څه ډول دی، دود یې څه ډول دی، عنعنات یې څه ډول دي. د دوی په لورې ورځو چې د دوی په ژبه یې واورو، ځکه په دغسې سیمه کې، په کلیوالي سیمه کې ژوند کړل بیا یو بیل خوند لري چې ونه لویږي. زموږ کمرمین صاحب ډېر زحمت وباسي. یو خو دغه ځای یخک غوندې دی چې په دې واوره کې بیا ولوي، خو ګټه یې دا ده چې بیا سړی خوږېږي نه، خو که په دغه کلک ځای باندې ولګېد نو بیا نو لږ سړی خوږېږي. یو شی چې هغه مالځای موږ بولو، مالځای ته راغللو او دلته به د ورور سره هم خبرې وکړو چې د مال څه ډول ساتي. ستړی مه شې ورور جوړ، خیرات خیرات کله ډېره ښه خوې. نوم مبارک؟ مجاهد. مجاهد دا راته ووایه چې واښه دې ورته واچولی و که نه؟ اوس د واښه وخت و که د اوبو وخت و؟ سهار چې اوله راخوسي واښه ورته واچوو، په 11 بجو چې دوی تږي اوبه ورته ورکړو، بیا واښه دانه سره هغه کړو ورته. د دې ځای باید پاکي وچي سره چې دا بیا مرض کوي، بیا هغه کا ځای باید پاک سوترای سره. دا راته ووایه چې څو غواګانې لري دلته؟ دلته خو راتروسه 4 غواګانې دي. 4 غواګانې. څو خوسي دي؟ 2 خوسي دي. یعنې ټول مجموع کې څومره مال لري؟ داسې به وګرځو قدم به ووهو څنګه؟ څومره مال دی؟ یعنې څو غواوې دي، څو خوسي دي په مجموع کې څومره ټول دی؟ 2 خوسي دي او هغه د 4 غواوې دي. 4 غواوې دي. د غوا باندې دی بیا هغه اچولی دی، دا د ولې په اچولی؟ دې یخ کې د بلار مال چې بیا یخ وسي بیا خوسی اچي. دا راته ووایه چې د ژمي د مال ساتل او د اوړي مال ساتل به فرق لري، توپیر یې په څه شي دی؟
توفیر یې دا دی چې د ځامي وچ واښه ورکوو بور ورته پې ګډوو سره او د هغه بیا هغه ورکوو خو شنه بیا په هغه وښو سره ګډوو. توفیر یې دا دی چې شنه نه وي ورته زمای. ډېر ښه. دا راته ووایه چې په ژمي کې د مال ساتل اسانه وي که په اوړي کې؟ په هغه د اوړي کې چې اوړي کې اسانه وي چې یخ نه وي مال ډېر ښه ساتنه کېږي. په ګرم ځای کې مال ډېر ښه چاغېږي غوښه ښه پوره اخلي. اوس په ژمي کې څه شی او څه شی ورکوئ؟ اوس همدا ډوډۍ د کنجاړه ده او دا بور د په سپینو وښو یې ورته ګډوو. بیا خپله بیا د غاوې لوشې او که نه؟ زده دي ډېر ښه ترې ډارېږې خو نه؟ نه دا ځینې کسان ځینې ډارېږي د غواو د لوشلو نه. نه موږ نه ترې ډارېږو هوښیار یې د مال سره له انسان سره داسې هغه 2 ورځې نابلدتیا کوي بیا ډېر ښه راځي. بس اوس نو د اوبو وخت و که نه اوبه دې ورکړې؟ اوس یې د اوبو وخت و. والا ماشاءالله دغه د وطن او د لرې پرتو سیمو دا یو ډېر په زړه پورې دود دی. یعنې خپله شخصا ما باندې هم تېر شوی ما به هم غوا به مې پودله بسته پړي به مې نیولې وه په یوه کې به یې جوی شوله زیتي به دغه طرف خړو دا طرف خړو تر هغه وخته پورې چې ماړه به نه وه داسې به یې کوې ته ما؟ دو فصلو ته یې بیا د اوړي نه؟ نه د اوړي نه راریب و بیا یې سره هغه کوي دوربل کوي بیا دوی ته واښه ور اچوو. واښه ورته راوړو. بس ډېره مننه چې موږ ته یې وخت راکړو ورور. خیر. قدرمن لیدونکو دغه کلیوالي سیمه چې د نرخ ولسوالۍ دغه د زړه کې موقعیت لري راغلو دلته هر څه یو تصویر لري هر څه یو په زړه پورې معنا لري چې څومره یې سړی تشریح کوي تر همغه حده پورې شیان ډېر دي ځکه چې زموږ د خپرونې وخت کم دی او موږ چې غواړو چې د کلیوالي سیمې هر څه پکې راواخلو هغه وخت کم وي وخت یاري نه کوي. نو له موږ سره اوسئ لاروي خپرونه مه هېروئ د دغو غواګانو څو ښکلي تصویرونه وګورئ له موږ سره اوسئ. ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواد موږ دې کړو ساتنه خدای دې تل لره اباد ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله. ستړي مه شئ جوړ په خیر. مستۍ مو وکړې؟ کوم یو زورور شولی؟ سم ودرېږئ داسې قطار ودرېږئ چې تصویر مو ښایسته راشي. تا نوم چی دی؟ شاهین. تا نوم؟ مصطفی. د تا؟ بریالی. بریالی. ښه چا وګټله؟ نه ته ووایه چا وګټله؟ ما. ته ووایه چا وګټله؟ ده. تا وایه چا وګټله؟ ما. دغه. ته وایې ده وګټه دا وایي تا وګټله. ښه دا راته ووایه چې اوس چیرې تللي وایي کتابچې د سپارې دي در سره که څه ښه مدرسې ته اوس ځئ؟ په څو بجې شروع کېږي؟ 2 بجې نه شروع کېږي بیا تر څو بجې پورې؟ تر 4. الفبې سپاره کې ته؟ نه زه الفلام کې. الفلام ته په کومه سپاره کې؟ الفلام کې. ته په کومه کې؟ زه په نوراني قاعده کې. ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواد ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواد. خدای دې تل لره اباد ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله هیواد ماشاءالله هیواد ګله ماشاءالله. قدرمن لیدونکو میدان وردګ ولایت په لاندې کې یو ځانګړی نوم لري بیا په دې واورین موسم کې د لاندې غوښه په ژمي کې بیا ډېر او بیل او ځانګړی خوند لري. ور به شو حاجي صاحبانو دیره جوړه کړې ده د دیرې کې به د همدې لاندې په تړاو ورسره خبرې وکړو. سلام علیکم حاجي صاحبانو. ستړي مه شئ دلته په څنګ کې کښېنم یا به درسره وکړم څنګه حاجي صاحب؟ حاجي صاحب ته ستړی مه شي جوړې خیرات دی بخیر یې ښه جوړې ته هم ستړی مه شې جوړ خیرات دی بخیر یې ښه جوړې خیرات دی حاجي صاحب ته ستړی مه شي جوړ خیرات دی بخیر ستړی مه شې حاجي صاحب محترم جوړ خیرات دی بخیر یې ښه جوړې. قدرمن لیدونکو خبره خو د دې ځای نه ده چې حاجي صاحبان اجازه خو ده پیل به له دې اول به د عینه کې زه ایسته کړم ځکه چې د واورې زه ډېر تکلیف کړی یم حاجي صاحب. خبر دا ده چې حاجي صاحب محترم میدان وردګ ولایت خو په لاندې کې یو ځانګړی نوم لري نو د
د ځان په معرفت باندې ځان په نامه د نامه په پېژندلو سره چې هېوادوال مو وپېژني لاندی څنګه خوند کوي ژمي کې دا لاندی چې ده دلته به پخوا سابق کې اوس خو الحمدلله لارې خلاصې شوې بازارونه سو قصابي شوې خو د قصابۍ په خاطرم خلک دا لاندې ځان ته یو مزه لري پخوا به م لاندې کول چې غوښه راوړی نه سو کابل ته لار لرې ده واورې به ډېرې کېدي اوس واورې هم نه کېږي خو هغه عنعنات موږ دغه منطقو کې دا د نرخ په منطقه کې تر اوسه پرېښی نه ده مېماني ورکوو هغه مېمانۍ به بیا بېل خوند لري هغه خو بېل خوند لري که نه نو دا لاندی د دې ځای دپاره داسې یو لکه څوک چې چاته تحفه ورکوي دا تاسې اوس دلته راغلي مېلمانه سوی که نه دې ځای کې بهتره شی د لاندې غوښه ده بیا په دې واورین موسم کې چې دا لاندی سړی وخوري بیا نو بېل خوند بیا دا واوره کې یخ هم نه کېږي نوم مبارک دی بیخي ویر شو حاجي صاحب زما نوم خو دواجان ده د اقچې اوسېدونکی یم او د قبلګانو مې شر احمد ده او تا په اجازه د حاجي صاحب څخه خبرې وکړو حاجي صاحب ته هم ستړی مه شې ستاسو نوم که ځان لیدونکو ته ور وپېژنې زما نوم محمد سرور ده ډېر ښه حاجي صاحب محترم دا راته ووایه چې په دې واورین موسم کې لکه څنګه چې حاجي صاحب ویل چې بیا لاندې سړی وخوري بیا یخ نه کېږي دا بیا نو هره شپه باید سړی وخوري که نه په کوم وخت کې چې واوره ورېږي باید وخوري نه هره شپې ته خو مو وسه نه کېږي ډېره خو چې کله کله دا لاندې غوښه چې موږ خورو دا ډېر ښه هغه یو متل وایي کم بخور دایم بخور کم بخور تل بخور کم بخور تل بخور هر وخت دا وخت د چا نه کېږي چې ویې خوري خو دا ډېر ښه شی دا کومې خبرې چې دواجان وکړې دا ډېر واقعیت وي دا صحیح دي بالکل بیا ته څنګه کړې حاجي صاحب څومره خورې په څومره هغه وخت کې چې وریا ډېره وي پخوې او که نه جمعه په جمعه یې پخوې جمعه کې پخوو چې ورک ته دي ورک ته دپاره بیا دې پخوو چې واورې توږي ستړي کېږو چې ستړي سو ستومان سو راکاته سو دا غوښه بیا خورو دا بیا ډېر ښه خوند کوي هم خوند کوي هم وایي حاجي صاحب ویلې سړی ګرم ساتي ګرم خو دا رقم ګرم ساتي چې هېڅ بړستنې ته حاجت نشته رښتیا هم د ورو سره به هم خبرې وکړو مشرانو سره مې خبرې وکړې تاسو سره به هم ستړي مه شي وکړو ستړی مه شي که لیدونکو ته په خپله ژبه ځان ور وعلیکم السلام کې جوړې کراري ده زما نوم داود شاه ده او د پغمان ولسوالۍ یم اشپزي به څوک حاجي صاحب دا ووایه اشپزي په ملګرتیا کوو ملګرتیا یې کوو و دا انډیوالي ده کومه یو خاص طریقه نه غواړي طریقه یو درې څلور پنځه رومیان وراچوو وږه وراچوو پیاز وراچوو که نه تور مرچ وراچوو دغه شی طریقه ده ذاتي به هغه کو بس خپله پخې سره کوئ او که نه ټول یو ځای اچوئ بیا سر پسې بسته کوئ دلته بعضې بل قسم فرق ده اوس د اوسنه عصر کې خو د اوسني ځوانان چې دي دا شیروا ډېره نه خوښوي دا غوښه د لاندې اوس په وریځو کې استعمالوي وریځو کې اوس دلته مونږ وریځې هم پخ کړي که نه هغه هم جدا پخ کړي دي او دغه غوښه اوس روش غوندې پخوو غوښه د روش په شکل پخوو په پخوانۍ طریقه یې پخوو پخوانۍ طریقه باندې پخوا خو به شیروا هم کېده شیروا به کېدله خو اوس هغه شیروا اکثره خلک دا ځوانان نه خوښوي شروع به پرې وکړو حاجي صاحب چې وخت کم دی شروع به وکړو مثلا شروع به وکړو حاجي صاحب زه مې یو پیاز زه هم در سره میدومه څنګه چاړه خو ښې پرېمانه راوړې حاجي صاحب څونه د پلار نور هم راځي حاجي صاحب دا به لم وي که نه دا پسونه موږ زه ساتو که نه ډېر دا د لاندې غوښه ده قدرمن لیدونکو لکه څنګه چې میدان وردګ ولایت له ځان سره په هره برخه کې ځانګړي نومونه لري والیبال په برخه کې هم یو ځانګړی نوم له ځان سره لري او ډېر استعدادونه لري همدلته په دې مسیر باندې تللو د والیبال هغه لوبه مو ولیده چې ځوانان پکې بوخت دي دوی ته به ورشو دوی سره به خبرې وکړو چې لوبه یې څنګه ده لږ به لوبه هم ورسره وکړو تو چې دلته سلام علیکم ستړی مه شې جوړ خیرات دې بخیر ښه جوړ ستړی مه شې ستړي مه شې ټول ستړي مه شې مزاحم شو د والیبال درته نو یو تن به د ما سره وغږې کوم یو به وغږې ملک صاحب چیرې ته راشه هېڅ درک دې نشته
ملک صاحب سره به خبرې وکړو تاسو خپله لوبه کړه مو ملک صاحب ستړی مه شي جوړ خیرات دې بخیر خیراتي ده بخیر ملک صاحب لږ دغه کونج ته ولاړ شو مهرباني چې کوم شوټ موټ ونه لګي څنګه بس که لیدونکو ته ځان ور وپېژنئ نوم مې بختیار سروری د میدان وردګو د ولایت د غونډاخیلو د قریې اوسېدونکی یم ډېر ښه او دلته په ملک ولې مشهور یې خو د دغه کلي نمایندګي له ما سره ډېر ښه دا راته ووایه چې میدان وردګ ولایت خو په والیبال کې یو ځانګړی نوم لري ځوانان یې تاسو بیا څنګه په کومه برخه کې والیبال کوئ شکر ده الحمدلله موږ خپله د سنټرۍ بخش کې یو چپ شوټ ته ځو او بیا دغه هر مازدیګري راځئ او څه وخت نه کوم وخت نه راځئ دلته لوبه کوئ د موږ خو له دغه 2 بجو نه یا له 3 بجو نه را دې خواته مازدیګر تر ماښام اذانه پورې نه همدغلته والیبال ملک صاحب ته د ما سره یوه لوبه کې یوې خواته زه درېږم یوې خواته به ته درې چې څوک به په دواړو سترګو ولې نه که کوم پیغام هیوادوالو ته لري نور به دواړه لوبه وکړو انشاءالله کوم پیغام نشته پیغام همدغه ده چې ځوانانو ته چې دغه لوبو ته او سپورت بخش ته دغه ته مخه وکړي او له دغه نورو زیاتې کارونو څخه مني انشاءالله دغه سپورت چې دا سپورت د ځوانانو لپاره ښه شی دی ډېره مننه بس ملک صاحب دې طرف ته درېږي که هغې طرف ته موږ خو دې طرف کې یو اوس فلحال نو ټیم هم دې خواته ده ته کولی شې چې هغې خواته ودرېږې ما خو نه دی زده نو زه خو خیر ده یو څو دقیقې به تمرین را سره وکړې دا خو څه خبره ده زه دې خواړې ته درېم په دواړو سترګو ولې نه لیدونکو له موږ سره اوسئ مایک په تسلیم کوم دا کامرامان صاحب ته نو فقط ویډیو وګورئ قدرمن او درنو لیدونکو تاسو د لاروي خپرونه تر دې دمه ولیدله خوند مو ترې واخیست او خدای دې وکړي چې خوښه شوي مو وي درنو لیدونکو په واقعیت کې د نرخ ولسوالۍ له ځان سره ډېرې ښکلاوې لري ژمنی تصویر یې موږ نه درلود خو په ژمي کې بیا یوه ځانګړې ښکلا لري دا وه زموږ د دې اونۍ د لاروي خپرونه چې تاسو د میدان وردګ ولایت د نرخ له ښکلې ولسوالۍ څخه ولیده او له واورین موسم څخه مو خوند واخیست تر بلې لاروي پورې په پاک رب سپارم ښه وخت او ښې چارې ولرئ